به د خپل ذهن کې وایي چې دا به اوس ښه جذباتي تقریري نو مقصد هم تقریر نه دی صحیح ده تاسو لږ ماله جواب راکوئ که نه صحیح ده بس تاسو سره یو څو د تربیت متعلقه او د مینې محبت خبرې کوم صحیح ده تقریرونو کې زمونږ زندگی ختم شو هر ځای کې بیان او تقریر تاسو ته پته نشته تاسو په مخ د ځمکه په دې کائنات کې ډېر بهترین خلق دی رب العالمین ستاسو انتخاب کړی دی تاسو چېرته په زړه کې دا خبره رانه ولئ چې ما سره خو څه نشته دی او زه خو د دې معاشرې یو کمزوری انسان یم نو ته کمزوری نه یې ته رب العالمین په هغه ورځ باندې کامیاب کړي چې ته راغلې او قرآن عظیم الشان ته کېناستلې خیرکم من قرأ القرآن فاقرأه تاسو ته پته ده د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو بهترین خلق په تاسو کې هغه دي چې قرآن په خپله هم زده کړي او نورو ته هم قرآن وښیي تاسو ته د الله نبی بهترین ویلی دي نو تاسو بهترین یې ستاسو د خپو د لاندې د الله نورانی فرشتي خپلې وزرې خورئ یو طالب علم که په یو مقبره باندې تیر شي او اسی تیر شي که نه نو د برکات دومره دي چې رب العالمین د دغې مړو نه تکلیف او عذاب اوچتوي وزر د علم جوړ که چې اسمان ته ورسیږي حکمت سره اشنا شه چې لقمان ته ورسیږي او علم منور دی منور شولې څومره بختورې چې وارث د پیغمبر شولې قرآن کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو قرآن تو ہر دور میں انمول رہا ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے محمد پہ جو اترا ہے وہی قرآن باقی ہے رب العالمین د دې فتنو په دور کې نن ته قرآن عظیم الشان ته کېنولی که نه دا یو حافظ قرآن سوال کو چرته بازار کې ګرځېدو او د بادشاه فوجیانو ونیولو بادشاه ته حاضر که چې دا حافظ قرآن دی او سوال کوي بادشاه ورته وی ته ولې سوال کوي هغه ورته ویل زه مجبوره یم بادشاه ورته وی تا ته چې الله قرآن درکړی دی ان الله یرفع بهذا الکتاب تا ته چې رب قرآن درکړی دی که عمل دی وی پې کړی قرآن ستا دی دا لاندې ځمکه څه کوي چې دا پورته اسمان ستا دی او تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي ته خالد بن ولید شه جهان ستا دی تا ته الله قرآن درکړی دی او ته بیا هم سوال کوي ته بیا هم خالق دی پرېښی دی او مخلوق ته دې لاس نیولی دی بادشاه یې تیخانه کې قید کو وایي چې ساره پورې یو کاڼی ورته کېښود وایي چې ساره پورې دا تیږه د سرو زرو کړي نه نو مړ کوم دی پانسي کوم دی وجنم دی نو مرګ خو ډېر ګران شی دی قاري صاحب ته چې پته ولګېده چې دی خو مې اوس وجني نو قرآن ورله ورتلو که نه نو د قرآن تلاوت یې شروع که او خود زړه نه د مرګ د یارې نه بس خود زړه نه لګیا دی او ټول قرآن په یو شپه کې ختم کو چې په کاڼي ورچوف کو الله تعالی هغه کاڼي د سرو زرو بادشاه ورته وی رب العالمین چې تا ته کوم دولت درکړی دی دا دولت زه د ملک بادشاه یم الله ما ته نه دی راکړی زما په خیال انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون که رب العالمین
العالمین ستا په سینه کې قرآن محفوظ کړی دی او ستا په ذریعه باندې الله د قرآن حفاظت کوي کنه نو د شپې 2 رکعته مونځ د دې شکرې ادا کړه چې د دې فتنو په دور کې رب العالمین تا ته قرآن در نصیب کړی دی. تاسو به چېرته کوم قاري صاحب نه کتلی چې په لار روان ولکه چاته قرآن پټ کو سپارې دې پټې کړې اوس به دې څه کوي؟ دا د رب العالمین هغه معجزه ده چې د ده په دې وړوکو مازغو کې سمندر لوټه کې بند دی که نه د ده په دې وړو دماغو کې الله ټول قرآن محفوظ کړی دی. دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. مخه پکېږه په دې باندې چې ما سره څه شته دی نه زما پیزار زاړه دي او زما جامې زړې دي او ما اختر لم جامې نه دي اغوستې او زه به څه کوم او کور کې دا دي او هغه دي. تاسو ته پته ده تاسو کو دلته په دې ناسته باندې کوم قرآن وایئ او بیا د زړه نه دعا کوئ چې الله زما استادان وبخه الله زما والدین وبخه الله د دې فتنو په دور کې په دې معاشره باندې رحم وکا رب العالمین ستا دعا نرد کئی دا دعا با قبلی گی انشاءاللہ. ذکرن طول دنیا دا غفلت پا خوبو دا دا غفلت خوب پی جنے کنا نوجوانانو موبایلونا پا لاس کی نیولی دی گورا چرت دا چا موبایل تا خپنشی گیمونو کے مبتلا دے تا قرآن تا ناسی اغا پا عیاشی و فعاشی قتلو کی مبتلا دے تو قرآن تناسی ستا اعزاز اچت دے ستا مرتبہ اچت دا ستا مقام اچت دے اغا فضولیاتو کی مبتلا دے دا اغا وقت ضائع دے دا اغا مستقبل برباد دے ذکر اغا دا دنیا پر لہو لعب کے اوپا گناہونو کی ڈوب دے دا گناہونو پا دلدل کے دا سے نخطے دے دا اغا واپسی ناممکن دا اور رب کائنات تو قرآن تکینے ولی پام کا وگورا اسن ته باغ پسې خپشي چې د سره غټ موبایل دی او د جامیم خسته دي او د پیزارم خسته دي او زما نه د ډوډۍ درک لګي وګوره ډوډۍ هم کم ملاويږي کله چې ملاو شي کله ملاو نشي کله پېنې نو سره چې بس کو کور سکور کې وینو د پيو چې به مسکلا او کور کې مور براله چرته خشه پخړې وي اب مې خوړلې وي موبایل کې به مې کتلې دا د موجوده دور غټي فتنې دي ګوره الله در باندې رحم کړي دي رب العالمین د دې ګناہونو د دلدلنا د دې فتنو د ماحولنا د دې بے حیايي د ماحولنا تر اوچت کړي کنه او دلته قرآن ته کېنولې دلته قاری صاحب ته مخې ته کېنولې ته د الله خوښ شوې ته د الله خوښ شوې نو رب العالمین په دې ټول کائنات کې ستا انتخاب کړی دی. کله چې الله تعالی څوک خوښ شي کنه نو الله تعالی جبریل توی زما د خپل بنده سره مینه ده ستاسو خیال له زور سره محبت کوم جبریل ورته الله ته په خپل کارونو خپويږي وای چې خپويږم ورشه په ټول کائنات کې اعلان وکا چې د رب العالمین د خپل پلان کې بنده سره نامه اخلي چې زما د سره مینه ده تاسو مور سره مینه کوي نو رب العالمین د خلکو په زړونو کې دغه حافظ قرآن د پاره دغه مولانا صاحب د پاره دغه قاری صاحب د پاره محبت اچي. تاسو ګوري خلک ور سره څومره مینه کوي تاسو ته پته ده کنه بعضی خلک د خلکو په زړونو باندې راج کوي وہ نوائے دل بری ہو یا ادائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. دا سیده کنه مینا خو ظاهره ده خو څنګه ثابته کم چیغې خو څوک نه وخي چې تا سره مې مینه ده د خلکو په زړونو کې الله د لپاره محبت اچي دا د قرآن نسبت دی دا د قرآن عظیم الشان هغه وفا ده هغه محبت دی چې ټوله دنیا اوده ده کنه او دا قاری صاحب د شپې په تنهایی کې راوچت شوی دی او د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي او څنګه تلاوت کوي تاسو ته پته ده عام خلک تلاوت کوي دا هوی تلاوت او ستا په تلاوت کې خو فرق دی کنه تا قواعد ویلي دي تا خواري کړې ده تا مهنت کړې ده تا لهجه زده کړې ده تا د قرآن حق
ادا کړی دی، تا د قرآن حق ادا کړی دی. څنګه قرآن اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، او څنګه قرآن زینوا القرآن باصواتکم، او څنګه قرآن حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. حسن ورکی قرآن شریف لا په خپلو اوازونو سره. فإن الصوت الحسن لکه څنګه چې ښکلی قرآن، ښکلی اواز، ښکلی اواز یزید القرآن حسنا، د قرآن حسن نورم سیوا کوي. نن د دې ملک پاکستان یو وړوکی ماشوم په ټوله دنیا کې مشهور دی. څه وجه ده؟ ان الله يرفع بهذا الكتاب، قرآن سره د زړه نه مینه خواري کړې ده، محنت یې کړی دی. وګوره رب العالمین هغه وړوکي ماشوم ته څومره عزت ورکړی دی. که دا محنت مونږ شروع کا، دا محنت تاسو شروع کو، نو څه دی خیال دی؟ عزت به ملاویږي او که نه؟ ته په هغه ورځ کامیاب شو چې ته دې مدرسې ته راغلې. اوس صرف دومره ده د خپل استاد ادب او احترام لازمي دی، د قرآن عظیم الشان احترام لازمي دی، قرآن سره مینه لازمي ده او ضروري خبره ده. ګوره الله دې نه کې مونږ نه بې ادبي وشي که نه. الدین کله ادب. دا خبره بار بار کومه، زه یو مدرسې ته امتحان دپاره لاړم که نه، او استاد یو ذهین طالب علم راوچت کړو. ما ترې تپوس وکړم وایي زموږ د پیغمبر څه نامه ده؟ دا ماشوم خاموش و، نامه یې نه اخېستله. بریک او وقفې ټیم شو، استاد ورته غوسه و، وایي چې وقفې نه بعد راغلی او د پیغمبر نامه دې وانغېسته نو سزا به درکومه. ماشوم چې کله واپس راغی زم ډېر زیات حیران وم چې دومره ذهین ماشوم او دله د پیغمبر نامه نه ورځي. ډېره د سوچ خبره ده چې کله ماشوم واپس راغی نو ما ترې پوښتنه وکړه، ما بچیه زموږ د پیغمبر څه نامه ده؟ نو ماشوم را شروع شو، وایي زموږ د پیغمبر نامه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. بچیه مخکې دې ولې نه ویل که نه؟ په ژړا شوې مولانا صاحب. مخکې مې ځکه نه ویل چې د وقفې نه مخکې زما اودس نه و، او زه د خپل پیغمبر نامه بغیر اودسه نه اخلم. او مخکې طلبا داسې وخه د خپل استاز په ځای به نه کېناستل، دا بېادبي ده. د خپل استاز بالغ ته به ډډه نه واله، ډډه خو څه کوې؟ د استاز چې کوم ځای کې کېناستو هغه ځای ته به یې خپې نه غځولې. اوسنۍ خبره ده، موږ په حفظ کې نو دسترخوان به خور شو، زموږ قاري صاحب به مخامخ ناست و که نه، کتاب به یې کته او موږ به په دې دسترخوان باندې ناست وو. زه خپله خبره کوم تاسو ته چې موږ به یو بل سره هغه پټ اواز باندې خبرې کوو. موږ به چېرته ډوډۍ غوښته یا به سالن غوښتو که نه، نو په پټ اواز باندې نه چې مونږ چغه ووایو که نه، او زمونږ دا استاز یې واوري او زمونږ دا استاز خفه شي چې دا دومره بې ادبه دی، زما په مخ کې په اوچت اواز باندې خبره کوي. الدین کله ادب. ادب دومره انتها ته رسېدلی دی. اوس چې ته د مور مخې ته ناستې، ته د پلار مخې ته ناستې، موبایل در سره دی او په هغې کې ګیم کې، دا بېادبي نه ده؟ په هغې کې بدنظري کې، دا څومره بېادبي ده؟ او بیا په هغې کې ډرامې او فلمونه ګورې، نو دا څومره بېادبي ده؟ یو ټیم داسې و، زه داسې پېښور ته تلم نو کوسټر کې ناست وم، نو ما نه مخکې یو زنانه ناسته و، او هغې زنانه سره یو ماشوم ناست و. ماشوم دومره نه و، داسې 10-12 سال ماشوم به و، خو هغې ماشوم سره موبایل په لاس کې و که نه، او هغه ماشوم هغه موبایل کې هغه فحاشي کتله چې زه تاسو ته نشم بیانولی. دا اختیار هغه ماشوم ته مور ورکړی و چې ما ته غږ مه کوه، خو دا موبایل واخله چې څه پکې ګورې، بس ګوره پکې. نو موږ ته حیا راځي، موږ ته حیا راځي. دا
بد نظری ذهن بربادی ښه د دې بد نظری اولنې اٹیک په څه باندې کېږي کوم حافظانو چې رمضان کې ختمونه کول هغه حافظان اوس ختم نشي کولی کوم حافظانو چې بغیر غلطۍ لس شل سپارې زه خپله خبره کوم بغیر غلطۍ موږ ټول قرآن اورولی دی موږ 10 سپارې موږ 15 سپارې اورولی دي دا به ستاسو د قاري صاحب ته پته دی به هم دا خبره وکړي اوس به هم داسې طلبایي چې بغیر غلطۍ به ټول قرآن اورولی شي خو تاسو د دغې طلباو نه تپوس وکئ ته بد نظري کوې او که نه تا سره موبایل شته او که نه کوم طالب علم چې د سترګو حفاظت کوي د هغې طالب علم ذهن به تیز وي انشاءالله په دوو کشتو کې سفر نه کېږي چې تا په دوو کشتو کې خپېښي یو په یو کې او بله په بله کې که نه نو سفر نه کېږي د مشرانو به مخکې ویل شپېلي او ستوان نه کېږي چې وچ ستوان دې په خولې کې اچولي او بیا شپېلي وې که نه نو یا به ستخوان خوري او یا به شپېلي وهې نو یا به قرآن وې یا به د دنیا د ګناونو په دلدل کې ډوبېږي یا به د دنیا مینه کې یا به د قرآن مینه کې دا دواړه مینې یو ځای اور او په یو ځای وخت نشي تېرولی د دې مثال داسې دی لکه اور او اوبه د دنیا ماحول موږ ته به زموږ مشرانو زموږ استادانو موږ ته نصیحت کوو موږ ته به ویل د طالب علم دپاره 2 څیزونه ډېر نقصاني دي دوستي او دشمني نو موږ به تپوس کوو شیخ صاحب دوستي ولې او دشمني ولې نو هغه به ویل که دوستي کوې نو ستا به دوستۍ ته توجه وي نو سبق به پاتې او که دشمني کوې که نه نو ستا به دشمنۍ ته توجه وي دا به ورسره کوم او هغه به ورسره کوم نو بیا به تا نه سبق پاتې نو نه به دوستي کوې او نه به دشمني کوې نو څه به کوې خپل قرآن ته به متوجه شې ښه خپل قرآن ته به متوجه شې علم دریاب طالب مهی دی او شیطان جالګر ورته په غاړه غاړه ځي هغه په دې سوچ کې دی چې څنګه به په ده باندې حمله وکړم تاسو ته پته ده دا د شیطانانو مشر کتابونو دا واقعیا لیکلې وایي د شیطانانو مشر په دې سمندر د پاسې وایي کرسۍ لګولي او دا ټول واړه واړه شتونګړي راځي او خپله کارګزاري بیانوي یو وایي ما وسوسه واچوله سړي مړی وکړو بل وایي ما وسوسه واچوله ښځې او خاوند جګړه وکړه ایسته ښځې له طلاق ورکړو خلاص شوتې او هغه بل وایي ما وسوسه واچوله هغوی توړ پیدا کړ او ټول خپله کارګزاري بیان کړي که نه و یو پکې داسې لنډۍ غونتي وي هغه راشي که نه وایي هغه وایي چې صاحبه ما خو ډېر ناشنا کار کړی دی وایي څه کار دی کړی دی وایي ما یو طالب علم د مدرسې نه وتښتو ښه هلکه موږ چې ورته بګوړه وایو لاړو بګوړه شو بګوړه سره بیا موبایل ورسره وي او بګوړه بیا د معاشرې ناسوري هلته تې ګاونډیان هم تنګي او د معاشرې خلک هم تې تنګي ځکه چې مدرسه کې وران شي خو بیا نه سمیږي که نه طالب علم مې مدرسې نه وتښتو وایي دا مشر راکوز شي که نه او په دواړه مخې ښکل کړي او اوچتې کړي او په دې خپله کرسۍ کښېنوي که نه او ورته وایي تا خو ډېر زبردست کار وکړو تا خو دومره بهترین کار وکړو که نه چې دا مام نه شو کولی دومره اعلی کار دی وکړو دا مام نشو کولی د دې کرسۍ د ناستې ته قابل یې ښه دا به عالم جوړېدو دا به حافظ جوړېدو دا به قاري صاحب جوړېدو دا به د قال الله قال رسول ویونکی جوړېدو دا به د معاشرې دپاره د دین دپاره د اسلام دپاره د قرآن د سربلندۍ د خاطره به لګیاو چرته به تقریر کو چرته به بیان کو چرته به درس کو چرته به حفظ کولو چرته به د قرآن تلاوت کولو تا خو داسې وکړه تا خو داسې وکړه چې تا خو هغه بوټی مکمل د بیخه راوویسته اوس یې هلته کې یو څو ورځې نور ته کېده او نور به یې وچ کړي او بیا ورته تیلی وبه سوځي ختم به شي که نه نو ګوره خیال کوئ ښه کله چې دا طلبا کور ته لاړ شي که نه او چوټیانې بیا په ختمېدو وي نو شیطان درته وایي مزه مړه څه ځان له دې کار کتلی دی کله ورته وایي هلته ماشي دي او کله وایي ګرمي ده او کله وایي هغه انګور ډېر زیات اوچت و که نه لومبړې پسې ټوپونه وال
وی چې ډېر ټوپونه یې پسې وواله ور ونه رسېدله که نه نو وی پوزې وچوڼله او ځان سره یې ویل چې انګور ته راودي دته شیطان وی پرېږده مړه دا دومره قرآن به څوک یادوي سبقي کچا منزل کچا او بله خبره ده چې د قاري صاحب مړه قاري صاحب غصه هسې به یې غصې کوي هسې به یې سوال کوي مړه هسې به یې ګزارونه کوي هسې به یې سوال کوي دته دا خبرې دې نه ورته یو لوی غر جوړ کړي که نه او دې خپلې مور ته وایي مړ مې که خو دغې مدرسې ته نه ځم کله ورته وایي دې دا مدرسه پرېږده بله ورته یاده کوي هلته لاړ شه وایي هلته وایي ډوډۍ هم ښه میلاویږي او تلکاري هم لږه ښایي که نه نو ورشه هلته لاړ شه او هلته استاد هم ډېر خوش اخلاقه دی وال هم نه کوي هلته یې ولیږي چې هلته لاړ شي هلته نه بیا په منډه کې تر هغې پورې نه پرېږدي که نه چې د دې قرآن نه محرومه کړی نه وي تاسو ته پته د شیطان د شطن نه دی شطن رسۍ ته وایي د خواهشاتو په رسو کې تړي کنه دا رسۍ داسې نیولې دی چې په چا مې وس بر شي چې ور ویولم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين رب کائنات وی ای زما بنده د تابعداري مکوا إنه لكم عدو مبين دا ستاسو دشمن دی دا ستاسو دوست نشي کېدی دستا خیر خواہ نشی کے رہے نو اہم خبرہ مستقل مزاجی ځان کې دومره مستقل مزاجي واچوه د استاد احترام ادب سخته تیره کا د رنجو په شانتې ځان میده میده کا که په سترګو د جانان لګېدل غواړې سخته تیره کا سله به ملاویږي تکلیف تیر کا بدله به ملاویږي انشاءالله یو ورځ به داسې راشي که نه الله به د عزت د خزانو نه داسې عزت درکړي که نه زما د دې ځای دا ناسته خبره یاد ساته بعضې طلبا داسې وایي ما ته سبق نه یادېږي د هغې د وجې دی سبق پرېږدي نه دی یادېږي د ماحول سره ځان پیوست وساته بس چې ته د ماحول سره یې ته بچ یې که ماحول نه بار شوې که نه نو بار داسې دنیا ده چې تاسو ته پته نشته دا دنیا به تا ذلیله کی دا دنیا به ستا ژوند برباد کی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ بددیش نہ بداغیش تاسو ګورئ کومو طلباو چې سبق پرېښی دی لږې وګورئ که نه په دې معاشره کې د دوی څه کردار دی او د دوی څه زندګي ده لږې وګورئ صرفت العمر في لهو ولعب فآها ثم آها ثم آها کہ بیا تو طول عمر جاڑے کنا بیا خو سپ کار نہ راضی کنا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوشنگام کا پھر جل جائے گر کیت برسمی پھر کس کام کا اس وقت دیکھا سانس ہے تو چانس ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں اس دلته په دې ناسته باندې زړه کې یو مصمم اراده ده کنه زړه کې داسې اراده زه به قرآن یادوم زه به په منبر کښېنم زه به د ختم نبوت دفاع کوم زه به د ناموس صحابه دفاع کوم وکړه په دې زړه کې اراده زه به د ابوبکر صدیق صداقت د خپلې زندګۍ منشور ګرځوم زه به د حضرت عمر عدل او انصاف باندې چلیږم زه به د حضرت عثمان د سخاوت مطالعه کوما زبد حضرت علی د شجاعت مطالعه کوما او زبد بلال حبشی د عشق او جنون مطالعه کوما ان شاء الله زبد خپل استاد ادب او احترام کوما او دا طلبا چې کور ته لاړ شي کنه یو خبره مشهوره ده زموږ شیخ صاحب ویل وای دا طالبان د بیل مازی پارمان مړ شو پوهیږي په خبره دوی چې کور ته لاړ شي مونځ نه کوي ته به که د مدرسې د دې چوټۍ سره سره دته د مانځم چوټي میلاو ده نه لکه په مونځ کې چوټي نشته په مونځ کې چوټي نشته نو دا عملی دعوت دی که نه چې ته کله اوچت شي نو ته به مانځله ځان رسې جومات ته چې کلي کې ګاونډ کې تره تربور ته پته ولګي که نه چې دا مدرسه کې داخل دی پلار او مور مدرسه کې داخل کړی وګوره تکبیر اولا
سره جمعات کې ناشته وګوره خسته مزیدار ټوپۍ په سر ده وګوره خپل پګړې په سر ده که وسم کېږي تاسو کور ته لاړئ کنه پګړۍ وتړئ پګړۍ تاسو خپل خپلوان کرځئ هم پګړۍ وتړئ چې تاسو خپلوانو ته پته ولګي که تاسو خپلوانو ته مونږ ته وګوره دا پګړۍ خسته ښکاري که خسته نه ښکاري خسته ښکاري کنه وتړئ دا پګړۍ وښایئ دې خلکو ته چې دا د محمد رسول الله ادا ده او زه به دا پګړۍ د اختر په ورځ که په چمګاونډ کې د چا واده دی پګړۍ وتړه قرآن راواخله جومات ته لاړ شه تکبیر اولا سره مونځ وکړه هغوی سره شریک شه کوم غټ طلبا دي سیروزې له لاړ شئ وښایئ دې خلکو ته الله ته رابلل وکړئ د اهل تصوف په مجلسونو کې کښېنئ کوم ماشومان دي د خپلو استادانو د والدینو ادب احترام کوئ انشاءالله زه ذمهواري اخلم که تاسو داسې وکړه تاسو د دې ذمهواري واخلئ او زه وایم تاسو نه به رب العالمین د معاشرې ښکلي خلک جوړ د عزت زندگی به ملاویږي د الله د نبی په دور کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وو کنا او په هغه دور کې ابو جهل اللعین وګوره کردار د چا ښایسته دی عمل د چا ښایسته دی وګوره او بیا د هغې نه سبق واخله سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی هسې په تن باندې به سکی چې چنار شي سړی او چې د دین په شمع سر نه شیندي نو دی نه خوله چې مردار شي سړی قرآن یاد کا قرآن سره وفا وکا دا دومره معزز او وفادار ملګری دی دی تا نه پریږدي که نه دی به تا ته داسې عزتونه درکړي ستا په سوچ او ګمان کې به هم نه تو خلاتی دے بستا والدینو دے البس والداہ تاج یوم القیامہ ستا والدینو تب تاجون ورپسر شی اگوی تب دا جنت لباس واغستل شی کنا دا ستا دا قرآن دا وینا پا وجہ باندے دی سر وفاو کی وفا بکو کنا انشاءاللہ کدے چاپ ذہن کے دا خبر رازی چوٹائی کے لاڑو کور کلی تا لاڑو کنا اور ذہن کے دا خبر رازی چی مدرسی کی بھی سختی تیری پدی رشتہ داروں کے دا بعد خپلوان راشی کنا دوی بے دا خبر ډیر کوي امور ته ولوي پلار ته الی دسې کمزورې شوی دی زما په خیال قاری سے پیل ته لوږې تیری او کنه دا مولیان او دا استادان ته ډېره سختی کوي امور هم خو په خپل بچي خفه کېږي که نه هغوی چې په بچي مې دومره لوږې تېرېږي که نه هغه مور هم ویې